بیمار سړی چې کله رکوع سجده کوي نو څنګه به کوي چې څنګه ته اساني هغه شان به کوي او صرف دونه ده چې د رکوع د سجدې فرق معلومي چې دا سجده لږ ښکته وي د رکوع نه رکوع لږ بری او بیا سجده لږ ښکته وي ښه نور چې څنګه اساني دي ته بس هغه شان کولی شي. عدت 4 میاشتې 10 ورځې زما والده هغه عدت تیری چا ورته ویلي و چې د یو کمرې نه بلې کمرې ته هم نه ځي په سر به تیل هم نه لګې زمونږ د پنشن مسله ده او مونږ خپله امي ډاکټر لمبوزو دغه مسله ده او خلک وایي چې دا بهر ته نشي وتی په دې حالاتو کې څه وکړو نه داسې نه ده 4 میاشتې 10 ورځې به دا عدت تیری په کور کې به تیری په کور کې به تیری دا بهر اوتی شي د ضرورت لپاره د ضرورت لپاره واقعي که ضرورتي ډنګ اډو لپاره نه واقعي که ضرورتي د هغې لپاره اوتی شي صرف شپه به بهر نه کوي شپه به بهر نه کوي ډاکټر له هم تلی شي که داسې د پنشن وغیره مسله راشي هغې دپاره هم تلی شي. نور دا دویمه خبره چې ده کړې چې د یوې کمرې نه بلې کمرې ته نشي تلی دروغ وایي ځان نه لګیا دی ښه او په سر باندې تیل لګولی شي که نه ضرورت لپاره لګولی شي بلکل صفایي به نه کوي څه صفایي د شریعت حکم دی هغه هغه ډول او سینګار یاد کړی دی چې خلکو ته به ځان نه سنبالي ځکه خاوند وفات شوی دی دې له څوک په کار دی 4 میاشتې 10 ورځې نه پوهېږي په دې خبرو به هغه به نه کوي نور دا څیزونه کولی شي ښه. آیا واقعي په حدیث کې راغلی دي او حدیث ټیک دی که نه چې په مسلمان او په کافر کې دا فرق دی چې مسلمان مونځ کوي او کافر مونځ نه کوي او دا صحیح حدیث دی مسلم شریف کې روایت د اپریشن نه پس سټوما بیگ هغه کې یو سړي لګولی نو د هغه د مونځ د هغه د اودس او د هغه د امامت څه حکم دی د هغه د اودس خدا حکم دی سټوما بیگ هغه اپریشنو کې هغه یو د بولو دپاره دته لاندې یو پیک شانتې لګوي بیگ شانتې نو په هغې کې دغه قطرې وغیره بول وغیره چې څومره ګندګي هغه په هغې کې غورځېږي او مسلسل چونکې هغه جاري او داسې انسان چې د هغه مسلسل بول جاري یا مسلسل هوای جاري یا مسلسل د پوزې نه وینه بیږي یا یو زخم دی او د هغې نه وینه جاري نو دته صاحب عذر وایي صاحب عذر دی به د یو وخت لپاره یو اودس کوي بس که بیا هر څه کېږي د یو وخت لپاره به صرف یو اودس کوي په هغې باندې قضا منځونه هم کولی شي په هغې د وخت هغه منځ هم کولی شي په هغې کې تلاوتونه هم کولی شي په هغې کې نور سجدې هم کولی شي د یو وخت لپاره یو اودس نو دی د مانځه او د اودس حکم شو دویم د امامت نو په دې سړي پسې امامتي نه کېږي ښه صحیح ده دا صاحب عذر دی او روغ خلک به په صاحب عذر پسې مونځ نه کوي بس کو سشتره چاپ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تاسو چې کله اوده کېږئ نو خپل ډیوه بندوئ تاسو خپل ډیوه بندوئ دي چونکې نقصانات ډېر زیات دي د هغې د وجې پخوا خو نقصان د دې دا و چې نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل چې کېدی شي فویسقه منګکوري ته وایي د فاسق نه دی فاسق چې ماحول خرابوي نو منګکوري ته هم فویسقه ځکه وایي چې ځای ځای نه ګوري او خپله کاروایي کوي روغ کتاب کټ کوي نو کېدی شي دا منګکورې راشي او د دې دا باطي ویسي او ستاسو کور ته دا کېدي او ستاسو کور اور والي نو دا یې نقصان و. اوس چې کوم نقصان دی ساینس وایي د انسان په دماغو کې یو حصه ده انسان چې کله تیاره شي او انسان آرام کوي او لایټ بند کړي د ده د دماغو هغه خاص حصه هغه یو قسم فلویډ خارجي او د هغې فلویډ کار دا دی چې انسان په جسم کې هغه خورېږي نو بیا انسان ته کینسر نه لګي او هغه وایي په تیاره کې کېږي په رڼا کې هغه فلویډ نه خارجي دغې فایده ده ښه بس کو وصلی الله تعالی علی خیر.